رمضان مبارکه میاشت ده. اکثرو خلکو ته د روزي د رمضان د مسایلو په باره کې معلومات نه وي، تپوس کوي. بعضې ملګرو تپوسونه کړي دي، نو د هغې په څه شي باندې روژه ماتېږي او څه شي باندې روژه نه ماتېږي. اول به هغه څیزونه تاسو ته ذکر کړو، غټ غټ روزمره زندګۍ کې چې مونږ او تاسو ته پیښیږي. د بعضو خلکو په زړه کې شک او شبه وي چې دې سره روژه ماته شوه که ماته نه شوه. نو اول به هغه څیزونه ذکر کړو چې په هغې باندې روژه نه ماتېږي. ډېر خلک تپوس کوي چې یاره مونږ بعضې وخت په خولې کې لاړې توکاڼې دا جمع کړی شي او یا هسې خولې له توکاڼې زیاتې راځي، نو هغه سړی تېروي. نو آیا په دې سره به روژه ماتېږي که نه ماتېږي؟ نو په دې باندې په روژه باندې هېڅ قسمه یعنې اثر نه پرېږدېږي. دا د خپلې خولې لاړې دي، که په جمع شي او بیا سړی تېر کړي، نو په دې باندې روژه باندې څه قسمه اثر نه غورځېږي. دغرانګې روژه کې یو سړی سر غوړی او ږیره غوړی او دغرانګې برېت غوړی، نو هغې باندې چې کوم دی په روژه باندې هېڅ قسمه اثر نه پرېوځي. یا مطلب دی بدن غوړی، لاسونه خپې، نو په هغې باندې په روژه باندې هېڅ قسمه اثر نه پرېوځي. دغرانګې روژه کې یو سړی مسواک کوي، نو په مسواک باندې خو هغه مسواک تازه وي او که زوړ مسواک وي، نو په هغې باندې په روژه باندې هېڅ قسمه اثر نه پرېږدي. یو صحابي فرمایي چې ما نبي کریم صلی الله علیه وسلم په رمضان کې دومره زیات لیدلی دی په مسواک کولو باندې چې زه هغه شمار کولی نه شم. نو مسواک باندې روژه باندې هېڅ قسمه اثر نه پرېږدي. البته په بعضې یعنې زنانه چې کوم دی دنداسه استعمالي په روژه کې، نو هغه منع ده، چونکې د دنداسې چې کوم دی هغه ذرات یې هغه تېرېږي او یا چې کوم دی د هغې تروشوالی وي، نو دنداسه چې کوم دی منع ده. یا دغه رنګ یو سړی چې کوم دی په رمضان کې ټوټپیس کوي، نو چونکې د هغې یو خو یخوالي یا خوږوالي غونته کومې ذایقه وي، هغه چې کوم دی یعنې تېرېږي، نو دغې وجې نه چې کوم دی په دغې باندې به روژه ماتېږي. نو ټوسټپیس شو یا دغه رنګې دنداسه شوه، نو دا یعنې منع ده. او نور چې کوم دی په مسواک باندې ساده مسواک باندې په روژه باندې هېڅ قسمه اثر نه پرېږدي. دغه رنګې یو سړی چې کوم دی په رمضان المبارک کې خوشبويي هغه بوی کوي، نو خوشبويي بیا په څو قسمه ده. یو عامه خوشبويي چې موږ ورته سینټ وایو، عطر ورته وایو، نو په هغې باندې په روژه باندې هېڅ قسمه اثر نه پرېږدي. البته سپری شو، یو سړی چې کوم دی سپری کوي، نو سپری چې کوم دی علماو لیکلي دي فقهاو چې سپری منع دی په رمضان مبارک کې. تاسو خیال کوئ د هغې ویپرز جوړېږي، هغه پوزې طرف ته خولې طرف ته ځي، نو دغې وجې نه چې کوم دی سپری منع دی. البته که مخکې نه کپړو باندې سپری شوي وي، مخکې نه څه وخت مخکې، او د هغې نه مطلب دی پرې بوی ځي، نو بیا خیر دی په هغې باندې په روژه باندې هېڅ قسمه اثر نه پرېږدي. دغه رنګې کوم د لوګي والا خوشبويي ده، لکه ګرباتی شوه یا څه شی دی چې هغه په سړی چې کوم دی په هغه برنر کې لوګی کوي او د هغې لوګی چې کوم دی راځي پوزې ته خولې ته، نو د لوګي والا خوشبويي چې کوم دی دا په رمضان مبارک کې یعنې منع ده. نو د لوګي والا خوشبويي او دغه رنګې د سپري والا خوشبويي دا یعنې منع ده، پرفیوم. البته سینټ عطر یعنې د هغې خوشبويي چې کوم دی په رمضان مبارک کې هغه منع نه ده، هغه ته استعمالولی شي. دغه رنګې یو سړی دی چې هغه په رمضان مبارک کې دا تپوس اکثر کېږي، ضرورت شو بیمار دی انجکشن لګوي. خو انجکشن هغه که د رګ وي او که دغه وي د غوښې واله وي، په غوښه کې لګي یعنې په رګ کې لګي، نو دواړه چې کوم دی نه جایز دي. په رمضان مبارک په روژه باندې هېڅ قسمه د هغې اثر نه پرېږدي. دغه رنګې یو سړی په رمضان مبارک کې بیمار شو، هغه ډریپ لګوي، ګلوکوز لګوي، نو په هغې باندې چې کوم دی په روژه باندې هېڅ قسمه اثر نه پرېږدي. هسې دی د خوند مزې دپاره یا د طاقت دپاره څوک داسې نه کوي. خو فرض که بیمار شو او دی وایي چې زما روژه هم برقراره پاتې شي، نو روژه باندې د هغې هېڅ قسمه اثر نه پرېږدي، روژه برقراره ده. علماو د هغې وجوهات چې کوم دی یعنې ذکر کړي دي د فقه په کتابونو کې چې په دې ولې روژه نه ماتېږي. نو دغه رنګې په رمضان مبارک کې یو سړي ته د وینې ضرورت شو، وینه چې کوم دی یعنې هغه لګوي، بلډ ټرانسفیوژن چې ورته ویلی کېږي، نو په هغې باندې په روژه باندې هېڅ قسمه اثر نه پرېږدي. یا دغه رنګې خپله وینه یعنې چا ته ډونیټ کوي، ډونیشن باندې، نو په دې باندې په روژه باندې هېڅ قسمه اثر نه پرېږدي. دغه رنګې تاسو ته مو وویلي چې په رمضان مبارک کې د لوګي والا خوشبويي، نو دا په دې باندې به چې کوم دی روژه باندې اثر پرېږدي، روژه پرې ماتېږي. دغې وجې نه زموږ میندو خویندو ته پکار ده چې کله پخلی کوي، نو پکار ده چې هغه خوله او پوزه چې کوم دی پټه ساتي، چونکې د پخلی کوي نو خامخا لوګی وي، نو د هغې نه به حتی الوسه چې کوم دی یعنې ځان ساتي. دغه رنګې یو ځای کې هوا راغله، تیزه هوا د دوړه ده، نو هغه دوړه که مطلب دی یعنې یو سړی قصدن عمدن تېروي او
هغې دپاره چې کوم دی د پروټیکشن بندوبست نه کړی ماسک یا دغې نه لګوي نو بیا به روژه ماتېږي. البته که بې اختیاره دوله موله د ده تېره شوه یا څه شی بې اختیاره د ده تېر شو نو په هغې باندې لکه دوله وغیره نو په هغې باندې به په روژه باندې هېڅ قسمه یعنې اثر چې کوم دی یعنې نه پرېږدي. نو دغه رنګ انجکشن سره او دوله مطلب دی د سړي چې کوم دی هغه بې اختیاره تېره شوه او خو قصدن عمدن به یعنې داسې نه کوي چې تېر کړي یو شی نو دا څیزونه داسې وو چې په دې باندې په روژه باندې څه اثر نه پرېږدي. دغه رنګې یو سړی چې کوم دی په رمضان مبارک کې رانجه چې نو په رانجو باندې چې کوم دی روژه نه ماتېږي. په دې پښتنو کې دا خبره مشهوره ده یو سړي چې کوم دی رانجه واچول او ورپسې ویده شو وی بیا روژه به ماتېږي. نو داسې کتابي خبره نه ده د عوامو خلکو خبره ده نو په روژه باندې هېڅ قسمه اثر نه پرېږدي. دغه رنګې د علماو لیکلي دي چې په رمضان مبارک کې د غوږ دوی چې هغه مایع شکل کې وي لیکډ فارم کې وي نو دا استعمالول منع دي ځکه دا دماغو ته چې کوم شی ځي په هغې باندې به روژه ماتېږي. نو دغه رنګې د غوږونو او د دماغو لاره شته نو په دې وجه باندې علما لیکي چې دې ته اقتطار ویلی کېږي نو دا دوی د غوږونو دوی منع ده. دغه رنګې په پوزه کې یعنې دوی اچول قطرې اچول دا هم منع دي ډایرکټ دماغو ته ځي. البته د سترګو دوی چې کومه ده په سترګو کې دوی اچول قطرې اچول نو مخکینی عالمانو به ویل چې په دې باندې روژه نه ماتېږي ځکه وایي چې د دماغ او د سترګو ډایرکټ لاره نشته خو اوس پکې څه داسې علماو څه احتیاط ذکر کړی دی چونکې وخت سره چې کوم دی چې کله څه معلومات وشي ساینسي ترقي وشي نو ورسره مسایل هم چې کوم دی بدلیږي. نو بعضې ډاکټران وایي چې د سترګو او د دماغو خپل منځ کې لاره شته دی. نو دغې وجې نه بعضې علما فرمایي چې په رمضان مبارک کې د کوم د سترګو دوی ده نو په هغې کې هم احتیاط چې کوم دی یعنې دا پکار دی. بهرحال دا داسې څو ضروري خبرې وي چې په دې خبرو باندې یعنې په روژه باندې هېڅ قسمه اثر نه پرېږدي. دغه رنګې بعضې خلک تپوس کوي په رمضان مبارک کې یو سړی د ګرمۍ د وجې نه په سر باندې اوبه راواچوي یا د لنده تولیه یا لنده کپړه چې کوم دی په سر باندې واچوي یا چې کوم دی کپړو کې ولامبي کپړې لندې شي نو په دې وجه باندې هغه روژه لږ اسانه شي معمولي شانتې هغه د سړي تنده ماته شي نو په دې باندې په روژه باندې هېڅ قسمه یعنې اثر چې کوم دی نه پرېږدي. د ګرمۍ د وجې نه یا د تندې د وجې نه سړی سر لوند کړي او یا خوله کنګاله کړي خو هغه اوبه مطلب دی یعنې توی نو په روژه باندې هېڅ قسمه یعنې اثر نه پرېږدي. نو دا بعضې هغه مسایلو چې اکثرو خلکو ته پېښېږي په دې باندې په روژه باندې هېڅ قسمه اثر نه پرېږدي د ده روژه چې کوم دی یعنې برقراره ده. یا دغه رنګې یو سړی په هیره باندې خوراک څښاک وکړي په هیره باندې خوراک څښاک وکړي ده ته روژه یاده نه ده نو په هیره باندې روژه نه ماتېږي. واخر الدعوانا